سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو مخ روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، نن غواړم چې تاسو ته د جریمې په اړه باندې څه معلومات درکړم. که چیرې تاسو د جریمې په حالت کې یعنې تاسو جریمه خوړلې نو تاسو څه کولی شئ او کومې خبرې تاسو په پام کې ونیسئ. اول، کم سے کم تاسو 3 میاشتې لرئ چې خپله جریمه تاسو جمع کوئ، او که چیرې په 3 میاشتو کې تاسو خپله جریمه نه جمع کوئ نو دغه جریمه امکان دی ولري ستاسو دا زیاته شي. دویم، که چیرې تاسو خپله جریمه په اولو 20 ورځو کې جمع کوئ نو تاسو 20 یورو تخفیف ترلاسه کولی شئ. یعنې تاسو 20 یورو تاسو ته پاتې کیږي، ګټه درکوي، کمې تاسو ورکولی شئ که چیرې تاسو اول په 20 ورځو کې خپله جریمه جمع کوئ. درېیمه خبره دا ده چې تاسو باید یاد ولرئ، تاسو په کارډ باندې هم جریمه جمع کولی شئ او تاسو په نغدو پیسې هم جمع کولی شئ. په فزیکي ډول تاسو دفتر ته ځئ، خپل مربوطه دفتر ته، او هلته تاسو جمع کوئ. که چیرې تاسو کارډ نه لرئ، تختبلو نه لرئ چې تاسو د خپله جریمه آنلاین ډول باندې جمع کوئ، نو تاسو کولی شئ تاسو خپل مربوطه چې کوم یا نږدې ترینه ستاسو ادرس ته کومه اداره ده نو هلته کوم دفتر دی هلته تاسو جمع کولی شئ. دفترونه ډېر دي، نو زه ځکه دلته د یو دفتر ادرس نه ورکوم. تاسو دې لپاره که چیرې تاسو نه پوهیږئ نو تاسو خپل سوسیال نه پوښتنه کولی شئ، خپل مربوطه او چې کوم تاسو ته نږدې دفتر دی هلته ورتلی شئ او تاسو خپله جریمه جمع کولی شئ. او که چیرې تاسو کاختبلو لرئ نو خپل موبایل کې یا خپل لپټاپ نه تاسو په آنلاین ډول باندې خپله جریمه جمع کولی شئ. ولې یو خبره تاسو یاد ساتئ چې تاسو چې کار کله جریمه کیږي خپله جریمه خامخا تاسو جمع کوئ. که چیرې تاسو نه جمع کوئ نو ستاسو دغه جریمه په وخت تېرېدو سره باندې زیاتیږي او دا به یو وخت راځي چې تاسو باندې ډېره زیاته جریمه جمع شوي. نو مننه ملګرو، که تاسو هر څنګه پوښتنه لرئ خپله پوښتنه دلته په کامنټ سیکشن کې پرېښودلی شئ. انشاءالله په راتلونکي وخت کې به زه ستاسو په پوښتنو باندې ستاسو چې کومې پوښتنې کوئ، کوم سوالونه کوئ، په هغې باندې به خامخا ویډیو جوړم، تاسو ته به زه دقیق او صحیح معلومات درکوم. نو مننه ملګرو، په مخه